دا د نن خبره چې د عزیزانو دا د باغو د کیتیانو د زراعت په حواله باندې ده. اوله خبره دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو د باغو داسې سودا مکوئ چې هغه د کلو کلوي، یعنی زما باغ دی ترالی لمای اخلی و ما ته وایه چې دا ستا باغ ما ته د 5 کالو د پاره په 2 روپۍ باندې راکا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي داسې مکوئ. ولی مکوئ؟ وجه دا ده چې په دې باغ باندې ما او تا نه خبر قحطسالي براسي، اپتونه براسي، بارانونه براسي، سیلابونه براسي، نو تاوان و نقصان ته به مخامخ سي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي داسې تاسو کوئ ما. دویمه خبره په دې کې چې زما مقصد دی هغه دا دی، پرون د یو ځوانه څه پوښتنه وکړه مال باغ دې څنګه سو، باغونه څنګه سو؟ هغه ویل مولوي صاحب باغونه خو الحمدلله هغه د مطلب انګورو ښه باغ مې درلودی، ښه تاکان مې درلودو، تقریبا په 50 لک روپۍ مې خرڅ کړلو. بیا د هغه څخه ما بعد هغه سخت بارانونه چې په دا اوس کې وسلو نو هغه باغ ډېر تاواني سو، ټیکهدار در په در سلو، باغ تباه سو، انګور تباه سو، هغه تاکان تباه سو. دغسې نور ډېر باغونه راواخلي، ډېر خلکو د اربو روپۍ خریداري کړې وې، بارانونه ورباندې وسلو، تاوانیان سو، نقصانیان سلو. نو دا خبره چې دو ما ته وکړله نو زما والله سوچ پکې بند سو چې دا اوس د خلکو وسیواره خو باغ والا دی څونه محنت یې ورسره وکړي، بله ورځ باران و آفت و غمونه و سیلابونه رالو، ټول باغونه چې دی هغه تباه و برباد سلو. بل طرف ته یو سړي ډېره مطلب قرضه اخیستې د خریداري چې د هغه یې وکړله، د خریداري په دا نیت وکړله چې یاره سبا به الله پاک په دې کې ماته یو شی راکړي، نو هغه بارانونه آفتونه ورباندې رالو، ټول مال و باغ چې دی هغه تباه سو، هغه برباد سو. اولنی خبره دا د عزیزانو الله فرمایي وی ظهر الفساد فی البر والبحر، چې کله پر وچه او په سمندر کې تاوان و نقصان راځي په بما کسبت ایدی الناس، الله فرمایي چې دا د دې انسانانو د لاسه راځي، د دوی د ګناو د وجې، د دوی د نافرمانۍ د وجې، د دوی د بېلارۍ د وجې الله پاک فرمایي زه دغه عذابونه در باندې راولم لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون. دا په دې وجه باندې چې کوم خلک ګناوې کوي شاید چې هغه خلک به له دې ګناو څخه خپل ځانونه راوګرځوي، په دې وجه دا سزا و عذاب چې دې زه ورکومه. بیا الله پاک فرمایي وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. دا کله چې و تاسو ته نقصان و تاوان ورسیږي د خپل لاسه رسیږي، نافرمانی کوئ، بېلاري کوئ، ګناوې کوئ، د الله پاک بغاوت مې شروع کړی دی. الله پاک فرمایي بیا زه پر تاسو باندې هغه مصیبتونه راولم، حالانکه ویعفو عن کثیر ډېرې ګناوې ما در بخښلي دي، خو یوه ګناه داسې ده چې په هغه باندې زه ستاسو پکړ وکمه یا تاسو زه ګرفتاره کم، تاسو زه ونسمه. خبره داسې ده عزیزانو چې معلومه خبره ده چې دا څه پیښیږي دا زما او ستا د خپل لاسه ده. اوس په دې کې یوه خبره تاسو په غور سره واورئ، یو نیکان خلک دي، بل بیکاره بېدینه خلک دي. پر بېدینو خلکو چې کله دا مصیبت رالی خو معلومه خبره ده چې دی مطلب د الله نافرماني کوله، دا چیش دی، دا آفت دی، مصیبت دی، دا عذاب دی. دیندار خلک چې کله پر دی باندې مصیبت و آفت و مشکل رالی دا ولی دا ازمایش دی، دا امتحان دی. فرق به کوو. الله پاک داسې نه دی چې ورشو خلکو ته الله جهنم ورکوي و بد خلکو ته جنت ورکوي، نه ورشو ته به ښه ورکوي و بدو ته به د بدو سزا چې د هغه ورکوي. نو که بد خلکو ته دغه سزا د آفت مصیبت ورسېدی دا چیش دی، دا عذاب دی الله ورباندې راوستی. او ډېر ښه خلک ستا، دا باغو والا راواخله، کښت و کروندو والا راواخله، زراعت والا راواخله،
ټیکداران را واخله هغه بیا د الله له جانبه ازمایش دی امتحان دی د ازمایشو د امتحان تاب لري که یا کتاب لري خو الله پاک به وتا ته پر دې ډېر لوی اجرونه عوضونه درکړي که ته وایه زه د دې خبرو تاب نه لرم پر ما دې الله نه راولي الله د الله رسول فرمایي دا تقدیر دا د الله پاک فیصله د الله ستا په تقدیر و په ازل کې ستا په قسمت کې دا تورې لګلي و تاوان به راځي که ته وایه زه دا نه منم الله فرمایي بیا ورسه بل د الله رسول فرمایي ورسه بل خدای پیدا کا هغه دې بیا تا شاد و آباد کړي زما د دې ټول سبق خلاصه دا ده چې دغه سړي ماته ویلې موږ باغ په 50 لکه خرڅ کوي چې خرڅ مې کوي قرار د هغه پر باغ باندې بارانونه رالو اپتونه رالو مصیبتونه ټول باغ یې تباه سو نو پیغمبر علیه السلام امر کړی دی و امر بوضع الجوائح رواه مسلم د مسلم حدیث دی دا کم ټیکدار چې له تاسه باغ اخیستی دی ښه ورسره وکړه احسان ورسره وکړه ضروري نه ده لازمي نه ده واجب نه ده فرض نه ده چې ما پر تا باغ خرڅ کړي استاد ته تاوان رالی نو زم په دې تاوان کې در سره شریک یم نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ستا احسان غواړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ستا ښه سلوک غواړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ستا ښه غواړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ستا ښېګړه غواړي د دې سړي سره یې وکړه نو تاوان ورسېدی د بم پورونه کړي د دم بچان دي اوس د ده خو داسې نه و چې په کسته تاوان د ته راورسېدی په خپل لاس نه د الله له جانبه افت رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و د زمیندارانو ته وایي د باغو مالکانو ته وایي د کیتیانو مالکانو ته وایي د هغسې مطلب د پالیزو مالکانو ته وایي ښه ورسره وکړه ولې هغه وجه دا د الله رسول فرمایي چې کم شی ځان ته خوښوي هغه به جهان ته خوښوي نو سبا که پر تا خدا مکه داسې مشکل رالی نو ته دا غواړې چې ستا سره ښه وکړي نو چې ته دا غواړې الله فرمایي نه ته ورسره وکړه او که ته وایه زه نه غواړم او دا کېدلی نسي یو سړی وایي ما تاوان ورسېدی زما سره ښه مه کوه که و نو هغه به بیا ډېر بېوقوف وي هغه به ډېر بېعقل وي نو دا باغو والا ډېر تاوانونه وکړلو الله پاک دې د غیبو څخه د دې تاوانونه ورپرک کړي الله دې د غیبو څخه د دې نقصانونه لرې کړي الله دې د خپلو خزانو څخه و دوی ته د بلې خوا رزق روزي ورکړي چې دغه تاوانونه پکې ورک سي الله پاک دې دغه مالکانو ته توفیق ورکړي چې احسان ورسره وکړي ښه ورسره وکړي ښېګړه ورسره وکړي سبا به خدا مکه پر دی نقصان و پریشانی راشي بیا به الله پاک و دته یو داسې لاره کښېږدي بیا به د ده تاوانونه بل څوک ورسره ویسي الله پاک دې هر څوک له تاوانو وساتي چې کوم چا له تاوانونه راغلي دي هغه تاوانونه دي الله پاک و دوی ته د آخرت په ثوابو او د هغه رقم د دنیا د بل ځایه څه د لارو خلاصېدو سبب چې دی هغه ور جوړ کړي ور وګرځوي او الله پاک دې ټول مشکلات او پریشانۍ چې دي هغه لرې کړي دا خبره ختمه شوله